السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې به موږ تاسو داسې طریقه زده کوو چې څنګه کولی شو موږ ته څوک موبایل راکوي د هغه کس د یو کس نمبر بلاک کړو. موږ څنګه کولی شو چې څومره موبایلونه زموږ موبایل سیم کارت ته کېږي هغه ټول په یو کلیک سره ټول بلاک کړو، چې موږ ته پاته هم لګېږي چې دا کس موږ ته موبایل کې کله چې دی تاسو ته ډایل کړي تاسو ته پته لګېږي، خو تاسو ته موبایل کېږي هم نه. یعنی هغه کس چې کوم کس غواړي ستاسو موبایل سیم ته موبایل وکړي، تاسو دا سیټینګ په خپل موبایل کې وکړئ. هغه کس کله چې تاسو ته موبایل کوي هلته به بالکل کټ کېږي، هیڅ به ورته نه وایي، خو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي چې دی کس تاسو ته په موبایل باندې ټرۍ وکړه. نو بالکل همدا طریقه زده کوو په دې ویډیو کې. د ویډیو تر اخره وګورئ. د دې نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ دا طریقه په خپل موبایل کې وکړئ، د دې لپاره به کال بلکر اپلیکیشن تاسو ته ښکاري په سکرین باندې. دا اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور یا له ډسکرپشن لینک څخه ډاونلوډ کړئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو دا به تاسو آن کړئ. د ان کولو سره که چېرته غواړئ تاسو یو نمبر پکې بلاک کړئ، نو د دې لپاره به لاندې تاسو ته د پلس نشان درکوي، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته کې کوم چې تاسو ډایل کړي میسډ کال ریسیو شوي کوم موبایل نمبر چې وي هغه په دې اپشن کې درته راځي. همدارنګه فرام کنټیکټس اپشن کې تاسو ته چې موبایل کې مو څومره یا په ستاسو په سیم کې چې څومره نمبریان سیو وي هغه راځي، یا ادر اپشن کې په ادر اپشن درته راځي. نو دلته کې موږ تاسو چې کوم موبایلونه نمبر ډیل کړي یا موږ ته میس کال راغلی وي له هغې ځای څخه تاسو یو نمبر بلکول غواړئ، نو فرام کال لوګ اپشن باندې کلیک وکړئ. دلته کې به تاسو ته ټول هغه نمبران راشي کم نمبر چې تاسو ته میس کال شوی وي یا تاسو چاته کړی وي یا تاسو ته موبایل شوی وي تاسو اوچت کړی وي. نو له دې ځای څخه به تاسو یو نمبر انتخاب وکړئ. مثلا دا نمبر دی، د دې نمبر انتخاب وروسته بره تاسو ته به مارک اپشن ښکارېدو، په هغه باندې مو چې کله کلیک وکړو نو دلته کې به دا نمبر راشي بلاک لیست ته. کله چې اوس دا موږ ته موبایل کوي د دې کس هلته به ورته کټ کېږي، خو بیا به هم موږ ته په همدې اپلیکیشن کې یو نوټیفیکیشن راځي په بلاکډ کالز اپشن کې به دلته هغه نمبران راځي کوم کسانو چې موږ بلاک کړي وي هغه موږ ته موبایل کتلی وي. بلاکډ کالز اپشن کې به ټول هغه نمبران راځي چې کوم کس موږ ته موبایل کتلی وي. دوستانو بلاک لیست اپشن کله چې تاسو غواړئ بلاک لیست اپشن کې مو کوم نمبر بلاک ته چولی وي غواړئ بیرته هغه ان بلاک کړئ، نو د هغې لپاره په هغه نمبر باندې کلیک وکړئ. لاندې به ان بلاک اپشن درکړي، په ان بلاک باندې کلیک وکړئ، بیا په یس اپشن باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو که چېرته تاسو غواړئ ټول نمبران بلاک کړئ، نو د دې لپاره به درې کلي تاسو ته ښکاري، په دې اپشن کلیک وکړئ، بلاک ایوری ون نمبر باندې کلیک وکړئ، بیا تاسو ته ټیم ښیي چې کوم ټیم څومره ټیم لپاره یې بلاکول غواړئ، 30 منټ لپاره، 1 غنټې، 2 غنټو یا همداسې نور اپشن تاسو ته درکوي. نو تاسو که غواړئ چې 30 منټو لپاره یې بلاک کړئ 30 منټ انتخاب وکړئ، په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس چې څوک هم تاسو ته موبایل وګوري هغه کس به نشي کولی تاسو ته موبایل، خو بیا به هم تاسو ته پته لګېږي چې هغه کس تاسو ته ټرۍ کړی دی. که چېرته دغه اپشن بیرته له موبایل څخه ختمول غواړئ په درو کیلو باندې کلیک وکړئ، بیا سټاپ بلاکینګ ایوری ون اپشن باندې کلیک وکړئ. ستاسو موبایل ته بیا هر یو کس کولی شي چې موبایل وکړي. دوستانو دلته کې په درو کیلو باندې چې کلیک وکړئ سیټینګ اپشن ته راشئ، په دې سیټینګ اپشن کې د دې نوټیفیکیشن تاسو بندولی شئ، بلاکینګ اپشن هم بندولی شئ، همدارنګه بلاک پرایویټ نمبر اپشن چې کوم دی په 4 نمبر چې کوم پرایویټ نمبر وي له هغه نمبران تاسو بندول غواړئ چې تاسو ته موبایل ونه کړي، نو بالکل له دې اپشن څخه بندولی شئ. همدارنګه بلاک ایوری ون ایکسپیکټ مای کنټیکټ نمبران چې کوم دی هم بندولی شئ. نو دوستانو په دې کې دا یو څو اپشن چې ډېر زیات خوندور اپشن لري دا اپلیکیشن. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو پښتو یوټیوب چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.